چل وروره چې ودو او بس چې غرشه د زه څنګه کټ کې پرته وم چې ما کټ نه ځان راورته اندرور او دا بچیان د مې په ځمکه پراته وو همداسې زما پښې کته په څیرې ماتې شوې کته لاړم دا زور مې وکړ دا پښې چې مې راویستې بله غټه ګټه رامنډه ولې په شا مې لګېد دا پښتۍ مې ماته شوې دا چارې مې ماته شوه دا دوه لورګانې مې ځان پسې راکړې دوی سارې وې دوی باندې لرګي پراته وو بیا مې کوشش کړ بیا مې چغې کړې ګاونډیان دوه راغله دا دوه هغو راویستې او دا یوه لور او یو زوی یو مسۍ دا مې کته همدستلي وو اندرور مې ځمکه کې لاندې چت کې بیا زوی مې بیا مړ شو او اندرور مې مړه وه دا مسۍ او لور مې بیا همداسې ژوندي راووت وروسته بیا راویستې د خلکو سپتال کې یو جلال آباد کې دی یو څوک هغه کې چې غسرای کې زه ما به نن بوځي که دا پښې مې ډېرې خوږ دی دا طرف مې ټول داسې ده چې پرېوتی نه شم داسې طرف باندې او بس بیا زما پیسې نه وې کوټې هوارې شوې وې چې موږ زما پیسې راووتو او زما دا شا هم ډېره خوږ ده ټول ګټې راباندې لګېدې ټولې وینې دا پښې مې دې لور مې دا پوزه دغه ده دا شا یې د هغې دا لاسونه او ملا ګډ دغه پرې لګېدله چې نور مې هغې مې لیدل نه دي هغه اوس مې لاسونه واچې تورتم مې چې راونیسمه دا زوی مې خو هغه تله ځمکه کې کته اواز مې لاورېده او نور بیا چې ووتم همالته هغه بار بیا لاړم بار کوڅه کې کېناستم بیا نور خلک راغلل وروسته هغې بیا راویست زما اسدالله نوم دی او د ایسته د داود خان د وختو عسکري افسر یم اوس ریټایر یم که نه او داسې کار وشو چې زلزله 12 بجې راغله دا زما ورېرونه دي دا کور خو د پورته یینې دې کې بس دا شپږ کسان یوه مې ورېره وه او دغه وراره زوی مې و چې دا پښې ماتې دي د دې چلی پلار و او یو یې ورور و او یو مې د دې بل وراره زوی دی د دې هلک ورور دی دا به یې ورک کړو بس دا تقریبا مازدیګر ته نږدې وخت کې دغه وخت کې را پیدا شو بیخي په دې دغه کې ورک کړو نو دا را پیدا شو اوس موږ ته دا مشکل جوړ دی چې لارې بندې دي او دغه دا ګاډی نه راځي دا جنازې چې دي زما یو ننګور پښه ماته ده چې غسرای کې پرته ده یوه مې مسۍ ده هغه په جلال آباد کې ده زه بې درته خبر نه یم زه مریض یم تپوس هم نشم کولی چې اوس دا تاسو څنګه یاستئ تلیفون هم سم کار نه کوي نو دغسې یو مشکل داسې جوړ دی چې موږ باندې لارې بندې دي او د لارې د وجې نه دلته هېڅ کومک نه را رسېږي نه چاته اوړه رسېږي اوړه زموږ اوس په دې ځای کې چې اوړه دا به څه شوي یا کم غنم یا چې ولرو خوراکي مواد ختم شوي دي او حالات هم بیخي جامې یو جامې په دغه کې دي په تن کې نور جامې نشته د هېچا نشته دا لاندې کلی هم تباه شوی دی او دا هم تباه شوی دی دې کې زما څلور 5 ورېرونه دېره وو 5 کډه پکې وي دا ټول تباه شي دا خواته زما خپل کور دی هغه ته مې کډه بس هغه دغه و بیا کار پسې وکړم راپسې را مې کړه چې راپسې را مې کړه هغه اوس چې غسرۍ کې دغه ده بستر ده په جنازه کې مې یوړلې خلک راغلل او پیاده یې وایستلې او بس سړک بند دی نو چې میډیا والا موږ سره دا کومک وکړي چې موږ ته دا سړک آزاد کړي غټ ماشینونه راولېږي او موږ له دا سړک جوړ کړي نوم یې دی نرګس او د اکبره کور پرې راولېدلی دې کې دا مخ داسې خوږ شه یو ګنټه بنده وه داسې کور کې داسې ویې وه دا کور پې پروت و پسته مې راویستله او مور مې مړه ده پلار یې زخمي دی کوز هسپتال کې پروت دی
یوې دنه کشره خور مړه شوه، یوې ورور مړ دی او دا کور پرې راپرېوتی. یو د دوه ورونه یې پاتې دي، دوه ورونه د ده نه مشران دي. داسې یو 8 کلن دی او یو به 6 کلن خو شي، دوه ورونه او پلار یې زخمي دی، هغه هسپتال کې. نو مرستې خو تاسو ته معلومې دي چې مرستې مراتب لري. یو اولیه مرستې وي، یو هغه مرستې وي چې د متضررینو لپاره ضروري مرستې وي. کومې اولیه مرستې چې دي مثلا د شهیدانو دفن کول دي، د هغوی تدفین ده، د زخمیانو انتقال ده، دا تر ډیره حده پورې یا هغه څه چې په ابتدایي مرستو کې راځي هغه ترسره سوي دي، او هغه چې ضرور او اړین ضروریات دي هغه لا هم ډیر وخت اړتیا لري، ځکه دا ډیره زیاته ساحه سپجره سوې ده، زیات خلک، زیات کورونه، نو دا وخت ضرورت لري. او د موږ نظام به انشاءالله په هغې کې هم خپله ټول مسؤلیت ادا کوي. نورو مرستندویو ادارو نه هم هیله لرو چې په دغه لوی زیان کې دغه ملت سره ډېره همکاري وکړي. تاسو ته معلومه ده چې دا 3 ورځې کېږي یوه غمیزه په هېواد راغلې ده، خصوصا د کونړ په ولایت کې مختلفې سیمې زلزلې ځپلې دي چې په دې برخه کې بیا د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ له طریقه موږ ته هدایت وشول چې تاسو عاجل روغتیایي ټیمونه ساحو ته ورسوئ او هلته روغتیایي خدمات وړاندې کړئ. نو په دې تړاو موږ خپل صحي ټیمونه د کورنیو چارو وزارت د روغتیایي چارو لوی ریاست مربوط ملي او تخصصي روغتون چې دی د هغې نه متخصصین ډاکټر صاحبان او مسلکي برخې ډاکټر صاحبان دا مو ټول تقریبا یو 50 کسیز ټیم ځان سره ننګرهار شلبستري ته راوستو. او الحمدلله چې دغه مونږ کاري ټیم چې دی مسلکي ټیم د ډاکټر صاحبانو ټیم چېرته چې ضرورت دی مونږ ضرورت احساس کړی دی هغې ته مونږ هدایت ورکړی دی هغې ځای ته ځان رسولی دی. لکه مخکې یادوري وشوه چې په مختلفو ساحاتو کې دغه شپږ کمیټۍ چې د قمندان صاحب د امنیه له طریقه د دوی شپږ کمیټۍ وضع کړې دي، هره کمیټۍ خپلو ساحاتو ته لګل شوي دي، د هره کمیټۍ سره مونږ صحي ټیم ورسره دی، مطلب شپږ صحي خو هغه دي. یو دلته کیمپ چې جوړ شوی دی تاسو ګورئ دغه کیمپ کې هم صحي ټیم فی الحال موجود دی، دلته دوایي موجود ده، امکانات موجود دي، دلته مراجعه کوي مریضان. له دغې ځای نه بیا د امبولانسونو په ذریعه ریفر کېږي د کونړ ولایت ته، د کونړ ولایت نه بیا صحي ټیمونه دي هلته د صحي وزارت مربوط، همدارنګه هم ته د کورنیو چارو وزارت مربوط هغه همکاري هماهنګي لري، همکاري کوي، کوم ځای ته چې لازم هلته ریفر کوي. هغه ارقام چې هغه دقیق وي هغه خو موږ نه لرو په لاس کې، ځکه چې اوس هم فی الحال هم موږ صحي ټیمونه په درو کې دي، په ساحاتو کې دي، تر اوسه پورې هغه معلومات چې هغه دقیق دي موږ ته لاسته نه دي راغلي. وجه دا ده چې هغه ټیمونه مصروف دي، نو وروسته به پته لګېږي چې څومره مریضانو ته موږ رسیدګي کړې ده یا علاج معالجه شوې ده. خو به هر حال په مجموع کې چې څومره مریضانو موږ ته مراجعه کړې ده، نو الحمدلله موږ کاري ټیمونه په کار بوخت دي، همدارنګه هم ته امکانات څومره چې لازم دي موږ امکانات ورته رسولي دي، همدارنګه هم ته څومره چې لازم دي موږ هغه مسلکي برخې ټیمونه دلته موجود دي. هغه کاري هغه ارقام چې هغه دقیق دي تر اوسه پورې موږ سره په لاس کې نشته. وروستي معلومات خو دا دي لکه مخکې ما ذکر وکړ چې تېر ماښام زموږ عملیاتي برخه چې هغه د زخمیانو د انتقال برخه وه، د شهیدانو د دفن برخه وه، هغه په دې دیوګل دره کې چې د څوکۍ ولسوالۍ مربوط ده دا بشپړه سوه. له هغه راوروسته موږ یو پلان جوړ کړ لپاره د اولیه کومکو چې له نن سهار وختي نه شروع سوې ده چې خلکو ته آسیب پذیره خلکو ته مثلا مرستې رسیږي، چې هغه مرستې یا د خیریه بنسټونو لخوا سوي وي یا د نظام لخوا سوي وي یا مثلا د مؤسساتو لخوا سوي وي، هغو ته موږ ښه نظم باندې کمیټې ورته جوړې دي، د کمیټو له طریقه
مثلا خیمه ورکول دي، مثلا کمپل ورکول دي، نور اړین ضروريات دي. نو موږ هغه روان کړی دغه پروسه او تر اوسه پورې لا جریان لري، تر هغو پورې چې د خلکو ټول مشکلات حل کیږي. منیب الله شاکر ما د کونړ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر او دلته چې د دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل انچرلک سیمه ورته وایي دغه کې اوس دغه کیم لګېدلی دی د خلکو دپاره او کمیټو ته د ولایت په سطحه باندې جوړه شوې ده. الحمدلله څونه چې هغه زخمیانو شهداو د هغې پروسه چې دی نن د سر نه سر ته رسېدلې ده او دا بله پروسه د کومک شروع ده. هغه چې څومره شهیدان و هغه پرون دفن شوي دي، کم زخمیان چې و هغه شدید زخمیان و هغه خپلو صحت مراکزو ته نقل شوي دي او چې دا کم پاتې اوس کومه پروسه روانه ده زمونږ د ولایت د کمیټۍ د خوا نه چې کمیټي ورته جوړه شوې او هغه کمیسیون ورته جوړ شوی، نو دغه لګیا دی د خلکو د کومک او هغې ته د ډوډیو او د مشروباتو او تداوي د صحت په بخش کې دا ټول موجوده دغه تاسې وینئ دا حالت روان دي او یو سل کورونه دغه غر نه اخوا دغلته یو داسې حالت کې و چې هغه مریضان پرون انتقال شوي او هغه شهدا یې دفن شوي په یو سل کاډې داسې وي چې هغه لاره ورته بنده شوې وه موټرو هغې ته د 15 ساعته کې هم رسیدګي نه کېده، هغه لاره کې زلزلې بار راتلې. هغه هم د وزارت دفاع نه موږ دغه مطالبه وکړه، نو اوس هغه ته هلیکاپټر رالی او د هلیکاپټر په ذریعه باندې انشاءالله هغوی ته مواد انتقال شو، د هغوی سره هم کومک وشو. انشاءالله الحمدلله دولتي چارواکو ښه میړانه کړې ده، هر بخش ښه میړانه کړې ده او ښه په میړانه باندې دغه کمیسونه مو ته جوړ دی، هېڅ مشکل نشته. الحمدلله اوس حالت کنټرول شوي دي او ټول خلک منظم ډول باندې لګیا دي او خپل کارونه سرته رسوي. الحمدلله چې هر څه په ښه شفافه توګه روان دي. د خدای نه شکردارئ د اولې ورځې نه تقریبا اوله ورځ 4 بجې وې چې موږ د کاپیسا نه دلته راغللو او د مزار درې ته لاړلو. نو د مزار په درې کې ډېره سخته او بده ورځ وه او هلته اکثره مسلمانان د کورونو لاندې وو، د چتونو لاندې وو او د مجاهدینو د عوامو لس تا ته به زه داسې ووایم چې یعنې 4-5 ساعته مسلمانانو پیاده مزل کو او بهل د 15 ساعتو نو چې څنګه به هلته رسېدل خپله ستوماني دا به هر څه هېرو او په دې کورونو باندې به همدغسې منګولې لګولې او خپل کارو ته به ادامه ورکوله چې دا د شهیدان او دا زخمیان د دې خاورو نه راوکاږي. نو الحمدلله ډېر ښه ترتیبونه روان وو او د کورنیو چارو د وزارت د طرف نه هم د مسؤلینو د خوا نه هم الحمدلله ټول مسؤلین په خپل وار سره هلته لکه د شهاب الدین دلاور مولوي صاحب راغی او نجیب الله مولوي صاحب، نور د رئیس الوزرا صاحب د دفتر رئیس او زموږ د کاپیسا نه د قاري صاحب احسان الله بریال کاپیسا والي او د کونړ د هغه نه د مولوي صاحب ضیاء الحق حامد د قمندانۍ مسؤول، د لیوا مسؤول د کونړ د ولایت عمر یاسر صاحب. نو دا ټول هلته وو. د هغې نه وروسته بیا الحمدلله یو ترتیب یې ونیو، یو تصمیم یې ونیو، مسؤلینو کمیټې جوړې کړې چې په هغه کمیټو کې د دې طرف ته د دیوګل د درې د کمیټې مسؤل یې ضیاء الحق مولوي صاحب که ضیاء الحق حامد مولوي صاحب د کونړ د قمندانۍ مسؤل او هغې طرف ته د هغه مسؤل د هغې طرف ته د مزار د طرف ته د درې مسؤل عمر یاسر صاحب شو. نو الحمدلله کارونه ډېر ښه په ترتیب سره روان. نو الحمدلله تر دغه مهاله پورې چې زه تاسو سره اوس خبره کوم لکه بېګا تر ماښامه پورې خو د زخمیانو د شهیدانو پروسه وه دا بشپړ شله او اکمال هر څه الحمدلله ښه منظم را روان دی. تر دغه دمه دې نه دې خوا ته د مسؤلینو البته داسې ترتیب الحمدلله نیولی دی چې د شهیدانو د پروسه د زخمیانو پروسه بشپړ شله. دې نه به وروسته دوی له خیره سره د اکمال پروسه مخته کوي. لکه کمپونه یې اوس جوړ کړه، کمپو کې به دغه کم خلک چې زلزله ځپلي دي دوی به په هغې کې کیني د خیره سره او نور به ورته د اکمال پروسه پیلوي.
د هغوی کورونه ویجاړ شوي دي یا په خطر کې دي، هغه خلک به هم د دې درې بلکې د دې نږدې علاقې هغه به دې کیمپ ته کیمپونه لاندې نور هم دي، هغه به دې کیمپ ته را انتقالېږي او دلته به د هغوی سره د غذایي موادو د صحت په بخش کې او دارنګې نور کم اړین ضرورت اشیا چې دي په وخت باندې هغه ټولو سره به په دې بخش کې چې دی کومک کېږي او انشاءالله دلته به د دغه د موجوده ضرورت پوره کېږي او آینده دپاره به انشاءالله دې ته د دایمي کومک په بنا باندې یا د عام دغه په بنا باندې چې هغوی واوسېږي انشاءالله هغوی به هم وزارتونه ترتیب نیسي او دولت به ترتیب نیسي انشاءالله هغه چار به وتړي. په دې دره کې داسې ویه وه چې د 100 زخمیانو د سرسري درملنه هم شوې ده دغونه اندازه او تقریبا د دې یوې درې چې د اندرلچک ورته وایي د دې اووه اتیا شهیدان دي هغه هم دفن شوي دي او دغه شان چې څومره اړین ضرورتونه دي دا ټول د دې پوره شوي دي صحت په بخش کې که هر بخش کې انشاءالله دغه ضرورتونه چې څومره زخمیان دي سرسري زخمیان دي دلته تداوي کېږي چې کومه شدید زخمیان دي هغه صحت عامې حوزوي روغتون ته انتقالېږي. نو د څوکۍ په هغې کې خو هغه د تاسو ته معلومه ده چې اوس خو فلحاله هغه خلک چې له ساحاتو راکوزېږي له هغو ساحو نه چې هغه هسې پذیره دي له هغو نه چې راکوزېږي موږ هلته هغو ته چې کونجې ته راکوزېږي د ضرورت په وخت اوس یې موقتي کیمپ ورته ایجاد کړی ده نو چې هغه چېرته ضرورت پېښ شي د ضرورت مطابق به موږ کیمپ ورته جوړوو او د هغوی ضرورت او مشکلات به حل کوو او بعضې هغه خلک دي چې هغو ته موږ هغه خپلو کلو ته خپلو بانډو ته مشکل حل کولی سو نو هغه موږ ورته حل کوو. اسانتیاوې خو چې د موږ سره کوم امکانات وي د موږ سره په لاس وي چې هغه خیریه بنسټو کړي وي موسساتو کړي وي هغه ټول امکانات انشاءالله موږ دوی ته ورکوو چې هغه که د خیمې په برخه کې وي که د ډوډۍ په برخه کې وي که هغه د کمپل او یا هغه چې اړین ضروريات چې هغه د ژوند هغه ویل مشکلات حل کېږي هغه موږ سره کوو.